ګرانو ملګرو، زه دې وخت کې کلاش ویلي چترال کې یم. دا ډېر زیات لکه جنت نظیر غونته ځای دی. ښکلې رڼې اوبه پکې بهیږي، هر طرف ته شینګی دی، شنې ونې بوټي، مختلف قسم ګلونه هغه دلته دي. آب و هوا یې بالکل صفا سوتره ده، هیڅ قسمه آلودګي پکې نشته. مختلف قسمه په بیکګراوند کې د مرغو اوازونه اورېدلی کېږي. خلک یې هم چې کم دی نو ډېر پرامن دی. د دوی تاریخي پس منظر به درته لږ غونته کې بیان کم شارټ. دوی هغه خلک دی چې د سکندر اعظم سره 400 قبل مسیح کې دلته راغلي وو او د هغه د پوج په حیثیت باندې نو هغه نه پاتې شو دلته او دلته میشته شو. بیا د دوی په پراپر چترال ټاون کې 1500 کاله حکومت پاتې شوی دی. بیا یو قوم راغلی، رئیس قوم، د هغوی نه دوی شکست وخوړو او دوی په درې وادیانو ته دوی فرار اختیار کړو او هلته میشته شو. دغه درې وادیانې داسې دي چې 2 غرونه دي. د 2 غرونو په منځ کې دا کم مونږ چې اوس پکې کم ځای کې یو بمبوریت، دا مرکزي ځای دی. د دې یو طرف ته هم غر دی او د دې د بل طرف ته هم لکه شمال طرف ته او جنوب طرف ته 2 غرونه دي او په منځ کې دا بمبوریت وادي ده. نو د دې یو غر نوم چې کم دی نو ګورمون دی او د دې بل نوم چې کم دی کوه ډنټا دی. او بیا نو د دې دواړو غرونو شاته هم چې کم دی نو بل کلاش دي، هغې ته بریر وی او یو ته وی رمبور. دغه شانتې مخامخ دا به کوم غر باندې چې واوره پرته ده دې غر ته ویلی کېږي شاوله او دا بارډر ایریا ده د افغانستان سره. د دې نه شاته افغانستان دی او د افغانستان نورستان علاقه ده. دا نورستاني چې کوم دا هم کلاشو، خو دوی اسلام قبول کو، د دې وجه نه دوی ته نورستاني وی. بله اهم خبره پکې دا ده چې دوی د تروریانو او ترونو بچي یعنی کزن یو بل سره ودونه نه کوي. دوی یو بل د خویندو وروڼو په شانتې ګڼي. بله پکې د ټولو نه زیاته دلچسپه خبره دا ده چې په دوی کې د جګړو او د قتل و غارت او د غلاګانو تصور هم نشته. دا خبره عجیبه ده. ډېر پرامن خلک دی. په دوی کې د یو خدای تصور شته خو د پیغمبر تصور پکې نشته. بل دوی په کال کې په 21 دسمبر باندې یو غزې ته ځي او هلته ټوله شپه په دعاګانو او په عبادت کې تیروي. دا پکې ډېره زیاته اهم خبره ده. بل دوی د چلم جوش تهوار کم چې د سپرلی په موقع باندې وي، دوی د الله تعالی شکر وباسي او په دې موقع باندې الکان او جینکۍ یو بل خوښوي او هغوی بیا جینۍ چې کم دی نو د الک سره لاړه شي نو بیا 3 ورځې پس پسې د دغه جینۍ ماما لاړ شي صرف د دې خبرې معلومولو دپاره چې دا جینۍ په خپله مرځی راغلې ده، چا پسې زور زبردستي خو نه ده کړې. نو د هلک د کور د طرف نه ورته یو غوایي او یو ټوپک په تحفه کې پیلاو شي او بیا د دې 2 خاندانونو په منځ کې د تحفو یو سلسله شروع شي. دغه شانتې دوی په هره موقع باندې په پیدایش باندې، په واده باندې او په مړي باندې هم چې کم دی نو دوی لکه سیلیبریټ کوي، دوی د خوشحالۍ اظهار کوي. خاص کر د مړي په موقع باندې د دوی یو ځای وي، یو بلډینګ وي، په غټ بلډینګ وي، په هغې کې مړی په منځ کې کېږدي او چاپېره ته چې کم دی نو خلک تاویږي او ګډا کوي، ډانس کوي او بیا په دغه موقع باندې زبردست د خوراک اهتمام کوي. څاروي یې لل کړي او ښه مطلب په پراخۍ سره چې کم دی په خلکو خوراکونه کوي. دغه شان دی د چا چې څاروي نو هغه څارو والا پی چې کم دی په خلکو باندې سکي او دا عقیده ده چې که په دې موقع باندې موږ په خلکو پی وسکل او موږ په خلکو خوراک وکړو نو زموږ په رزق کې په دې کې برکت راځي. نو دا ډېرې زیاتې دلچسپې خبرې دي او دا ډېره زیاته ښکلې او زړه راښکونکې وادي ده. دا د چترال نه تقریبا په 2.5 یا 3 غنټې فاصله باندې ډېره سنګلاخ لاره ده
انسان هغه وخت ډیر د مشکل سره مخامخ شي چې گاډي مخې له راشي نو بیا گاډي وروسته کول او مطلب دا دی د روډ د تنګۍ د وجې نه دغه وخت کې انسان سره ډیر غټ مشکل راځي او نور حکومت لم پکار دی او د خلکو لم پکار دی چې یاره د پخو روډونو بندوبست دی ته وشي نو دا به ډیر زیات ښه دی سیلانیانو ته یو خو به زموږ ټوریزم انډسټري چې کوم دی نو ډیولپ کیږي موږ ته به فارن ایکسچینج چې کوم دی نو هغه به موږ ته میلاویږي او ډیره زیاته د ګټې خبره ده نو دې دپاره د حکومت په پارټ باندې یو پراپر پالیسي پکار ده چې دې دپاره چې کوم دی نو دا کم ټورست چې دي دوی ته چې کوم دی سهولیات مهیا کړي نو ډیر خلک بدل ته راځي او مطلب هغه په راتلو باندې به ډسهارټ کیږي نه نو ډیره مننه خپل کوشش مې وکړو چې تاسو سره د دوی کلاش خلکو باره کې څه معلومات شریک کړم